دا دین قسم د ډیر زیات آسانه ده. اسې دا بعضې خلکو دې نه سم یو بو جوړ کړی ده. سړی حیران شي چې ولې ته دا مسلمانانو بیچارګانو ته دا دین سختوي. زه څوک یم چې دین آسانه کړم؟ دا الله آسانه کړی ده. دا پیغمبر علیه السلام آسانه کړی ده. الله جل جلاله قرآن شریف کې ډیرو آیتونو کې دا فرمایلی چې زه تاسو ته دین نه سختول غواړم. یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله جل جلاله غواړي چې دا دین تاسو ته آسانه کړي او په تاسو باندې سختی نه غواړي. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله جل جلاله فرمایي چې ما تاسو ته په دې دین کې مشکلات نه دي پیدا کړي. نو دا دین الحمدلله ډیر زیات آسانه ده. صحابه کرام فرمایي وای نبی علیه السلام ته به چې په دوو شیانو کې انتخاب ورکړل شو چې یا دې باندې عمل وکړه یا په دې باندې، نبی علیه السلام به اختار ایسرهما، هغه حکم هغه آپشن به اختیار کړي چې کوم به ډیر زیات آسانه و. سبحان الله. دا نبی علیه السلام موږ تاسو ته فرمایلی دي، امر هم راته کړی ده چې تاسو آسانی راولئ، په خلکو باندې سختی مه راولئ. نو الحمدلله دین ډیر زیات آسانه ده. دوستانو ډیر خلک بوټونه پخو کوي او دفترونو ته ځي یا په شرکتونو کې کار کوي یا په بل ځای کې، نو د دې په خاطر باندې دوی ته سخته وي چې دا اودس څنګه مونږ وکړو. دوستانو الحمدلله ډیر سهولت موجود ده. تاسو کله چې دا بوټونه پخو کړي وي، تاسو په دې بوټونو باندې بېغمه مسح کولی شئ. د مسح طریقه دا ده چې تاسو دا لاس داسې پې راکش کړي، دا ګوتې تر دیجې پورې، بیا همدارنګه دا چپ لاس په دې چپه پښه باندې داسې راکش کړي. دا اسانه طریقه ده د مسح. نو دوستانو درې خبرې ډېرې مهمې دي چې تاسو باید په نظر کې ونیسئ. په لنډ ډول کې ووایم، یو دا چې تاسو باید د اودس په وخت کې دا پخو کوئ. دوهم دا ده چې تاسو باید دا بوټونه کله چې مونځ ورسره کوئ دا باید پاک وي. دریم دا ده چې ستاسو دا خنګري باید پټ کړي وي. خنګري دغه دوه هډوکي دي، دا بوټ وباسم، دا خنګري دا دوه هډوکي دي چې دا باید پټ وي که نه. دومره اوږده بوټونه دا ګورئ، دا بوټونه اوږده دي، دا خو ډېر اوږده دي، خو که تر دیجې پورې هم وي چې دا فقط ستاسو دا خنګري دا بجلک چې ورته وایي دا پکې پټ وي. باید که چېرته داسې بوټونه تاسو پخو کړي چې هغه سټایلیش وي یا داسې ډېر نري وي، هغه باندې ګوره مسح نه کېږي، ځکه هغه کې ستاسو خنګري پټ نه دي. نو دا خنګري پټول په بوټونو کې یا په موزو کې یا په ماسیو کې دا مهم دي، دا ضروري دي، دا یو شرط ده. که چېرته نري بوټونه وي په هغه نه کېږي، خو په اوږدو بوټونه لکه دا مثلا یا د دې نه لږ لنډ وي، نو په هغه کې تاسو بالکل بیا کولی شئ چې په هغه باندې مسح وکړئ. کله چې تاسو دا بوټونه په داسې حال کې پخو کړل چې کله ستاسو اودس و که نه، اودس دې وکړه، پښې دې ومینځلې، مثلا سهار راجګ شوې مانځه ته، اودس دې وکړه، مونځ دې وکړه، له هغه نه وروسته چې تا دا بوټونه پخو کړل، نو 4 ساعته ته په دې باندې بېغمه مسح کولی شي. چې کله بیا اودسه کېدي، زر لاړ شه، مخ و لاسونه مسح وکړه او بیا په دې پښو باندې بېغمه مسح کولی شي. او دا دومره سهولت الحمدلله موجود ده چې ته په دې بوټونو سره مونځ هم کولی شي. یو د صحابي نه پوښتنه وشوه، وایي اکان النبي صلی الله علیه وسلم یصلي فی نعلیه؟ قال نعم. وایي آیا نبی علیه السلام به بوټونو سره مونځ کاو او که نه؟ هغه ورته وویلې بالکل، نبی علیه السلام به د خپلو پڼو مبارکو سره، د خپلو بوټونو سره، د خپلو موضوع سره به هغه مونځ کاو. نو څومره سهولت ده الحمدلله. ته کله په سفر باندې ځې، نو په سفر کې خو نور هم سهولتونه ډېر زیات دي. ډېر زیاتو ځوانانو ته مشکل چې هغوی اودس وکړي، بوټونه وباسه، جورابې وباسه، نو الحمدلله ډېر سهولت موجود. ته کولی شي په سفر کې تر 3 ورځو پورې ته بېغمه دا بوټونه په پښو ولري. بوټونه دې مه باسه، نو ستا دا مسح هم نه ماتېږي. ته بېغمه په دې پښو باندې مسح کولی شي او الحمدلله ډېر زیات سهولت په دین کې موجود ده. که چېرته دا بوټونه مردارو، نو ته مهرباني وکړه دا بوټونه دې لږ وګوره، که چېرته ګندګي ورپورې نښتې وه یا څه بل څه هغه پکې وو، هغه ترېنه لرې کړه، نور ته بېغمه د دې بوټونو سره مونځ کولی شي. یو ځل نبي علیه السلام د صحابه کرامو سره په مانځه باندې ولاړو، په جمع باندې، نو نبي علیه السلام په مانځه کې دا خپل بوټونه وویستل او یو طرف ته یې کېښودل. صحابه کرامو هم دا کار وکړ. کله چې مونځ خلاص شو، نبي علیه السلام ورته وویل، وایي تاسو ولې بوټونه وویستل؟ هغوی ورته ویلې، وایي ځکه مونږ تاسو ولیدئ چې تاسو بوټونه وویستل، نو مونږ هم دا بوټونه لرې کړل چې که نه دې بوټونو سره به مونځ نه کېږي. نبي علیه السلام ورته وایي نه، وایي ما ته جبریل راغی، راته ویلې چې ستا په دې بوټ کې یو څه ناڅه ګندګي موجوده ده، نو د دې په خاطر ما وایي وویستل، تاسو به نه ویستل. نو د دې نه دا معلومیږي چې مونږ تاسو بېغمه د دې خپلو بوټونو سره مونځ هم کولی شو او مسح هم پې کولی شو. همدارنګه په ډېرو احادیثو کې نبی علیه السلام دا خبره هم کړې ده چې تاسو
د خپلو بوټونو سره منځونه وکړي. خالف اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم وخفاهم. تقریبا داسې الفاظ راغلي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي یهود دا له خپلو بوټونو سره منځ نه کوي، نو تاسو وایي د هغوی مخالفت وکړي، تاسو په خپلو بوټونو کې منځونه وکړي. البته دومره خبره ده ای مسلمانه چې ته باید حتما دا د اوداسه په وخت کې واغوندي، د اوداسه په وخت کې پښو کې. که چېرته تا دا بوټونه په داسې حالت کې پښو کړل چې هلته ستا اودس نه و، نو ته مجبور یې چې بیا یې وباسي. خو الحمدلله چې اودس دی و او دا دې پښو کړل، بیا چې څو وارې هم ته بیا اودسه کېږي، ته بېغمه په دې باندې لاسونه راکش کولی شي او منځ هم ورسره کولی شي. خو دومره ده چې جومات ته مو سره ځئ. اگر چې جومات ته تګ دا هم جایز ده، ته کولی شي چې جومات کې دې سره لاړ شي او منځ ورسره وکړي. خو دغه ده چې نن سبا دا جوماتونه ډېر ښه فرش سوي دي، ډېر ښه پاک صفا سوتره دي، نو که ته لاړ شي کېدای شي هسې نه شي دا سپین ږیري او دا څوک دې ونه ډبوي. نو جوماتونو ته مو سره ځئ. تاسو کله چې مسافر وئ، په خپلو دفترونو کې وئ، شرکتونو کې وئ، هر ځای کې وئ، تاسو بېغمه همدغه بوټونو سره ودرېږئ او منځ ورسره وکړئ. د ابي سعید الخدري رضی الله عنه دغه حدیث ده، وایي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې تاسو کله مسجد ته راتلی نو د خپل بوټونه لږ ګورئ، که چېرته څه ګندګي وه ورپورې هغه ایسته کوئ، نو تاسو بېغمه منځ ورسره کولی شئ. نو الحمدلله په دین کې څومره اسانی ده، هیڅ کوم حرج او تکلیف نشته. دا دین الله راته اسانه کړی ده الحمدلله، هیڅ کوم حرج پکې نشته. منځونه قضا نه کوي چې هر څو وارې تاسو بیا اودسه کېدئ، بېغمه په دې باندې مسحه کولی شئ او منځ ورسره کولی شئ. نن سبا خو الحمدلله تشنابونه هم ډېر پاک دي. چې تشناب پاک وي او ته پوهېږې چې دلته ګندګي نشته، مردارۍ نشته، نو ډېر وسوسو ته او شکونو ته څه ضرورت؟ ته دې تشناب ته لاړ شه، اودس دې وکړه دشوی کې، بس بېغمه په دې باندې مسحه وکړه او راوځه او منځ ورسره کولی شي. الحمدلله په دین کې ډېره زیاته اساني ده. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته دا ژمی اسانه کړي او الله جل جلاله دې موږ تاسو د تل لپاره خوشحاله لري. مینه او مننه.